بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د پاک الله په نوم چې بخښونکی او مهربانه دی. د ټولو نه مخکې زه په لوی افغانستان مین ټول افغان ولس ته د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم. ګرانو وطنوالو، نن 14 د اګست دی او دا هغه منحوس تاریخ دی چې په دې ورځ پاکستان د دنیا په نقشه د یو سرطان په څیر راڅرګند شوی دی چې نه یوازې د خپل ولس بلکې د ګاونډي هیوادونو اړوند د سرطان حیثیت اختیار کړی دی او د بدن په کومه برخه کې چې سرطان ولګي نو بیا د هغې عملیات حتمي وي. نو پکار ده چې د پاکستان عملیات وشي او د دنیا د نقشې نه ورک کړی شي. ګرانو وطنوالو، دا زه چې هر وخت تاسو ته د تاریخ خبرې کوم نو دا ځکه چې کوم قومونه د خپل تاریخ نه خبر نه وي نو هغه قومونه په راتلونکي کې د ډیرو ستونزو سره مخامخ کیږي، او چې کوم قومونه خپل تاریخ هیر کړي نو داسې ښکاري لکه چې هغوی خپله حافظه د لاسه ورکړې وي، او بیا دا قسم خلک د خپلو سرحداتو حفاظت هم نشي کولی ځکه چې دوی د سره د خپلو سرحداتو نه خبر نه وي. او بیا د داسې قومونو مشران د داسې بې خبره ولس په سرنوشت باندې د خپلو چوکو او شخصي ګټو په خاطر لوبې کوي چې د ټولو نه لوی مثال افغانستان دی. نو دا هر څه زه د دې لپاره کوم چې په تاسو کې شعور، پوهه او عقل راشي چې آخر زمون ګران وطن افغانستان او زمون ګران ولس ولې د دې بدبختو سره مخامخ دی، او چې یوه پیره ستاسو شعور، عقل او سر په دې حقیقتونو خلاص شي نو بیا به مونږ نه څوک د خپلو چوکو او شخصي ګټو دپاره په مختلفو شکلونو کې خرڅولی شي او نه به زمونږ د وطن په سرحداتو معاملې کولی شي. یوه ورځ حضرت موسی علیه السلام خدای پاک ته منت زاری او خواست وکړو، که چېرې ته زما د امت نه خفه شي نو مال او دولت هر څه ترېنه واخله خو عقل او پوهه ترېنه مه اخله. نو خدای پاک ورته وویل چې کله زه ستا د امت نه خفه شم نو اول به ترېنه پوهه او عقل اخلم، نو چې دا ترېنه واخلم نو دا نور څیزونه به بیا د دوی نه پخپله ځي. ګرانو وطنوالو، مونږ له پکار دی چې مونږ د خپلو اشتباهاتو نه زده کړې وکړو او دا په غم لړلې تباه او برباد افغانستان د نوې جغرافیې سره د اباسین نه تر دامو پورې په لوی افغانستان بدل کړو. اوس به راشو پښتونستان ته. خو پښتونستان یوه تاریخي ستونزه ده چې کله قبر ته کوده شي خو د ضرورت په وخت کې بیا د قبر نه سر راپورته کړي. نو نن یو ځل بیا د پښتونستان نوم د قبر نه سر راپورته کړی دی، حالانکه د پښتونستان په نوم په تاریخ کې چرته هم یو هیواد شتون نه دی لرلی، خو لوی افغانستان د امونه تر د اباسین پورې 80 کاله شتون درلودو. خو راځئ چې په دې لږې خبرې وکړو چې د پښتونستان دا خبره اخر د کوم ځای نه راوتلې ده. کله چې انګریزان په هندوستان کې په قدرت کې نو د بنو په جندخیلو کې یوې هندي جینۍ چې رامکورې نومېدله او بیا په اسلام بیبي مشهوره شوه د یو پښتون هلک سره واده وکړو. نو د جینۍ مور او پلار عدالت ته لاړل. نو د جینۍ عمر 15 کاله و، نابالغه وه. نو په مارچ 1946 کې عدالت د دوی د واده خبره رد کړه. نو دا جینۍ او هلک قبایلي علاقې ته وتښتېدل. نو د قبایلو مشرانو د دې ستونزې اړوند یوه جرګه راوغوښتله، خو په هغه جرګه کې یو کس د دیني علم نه څه لږ ډېر خبر و. نو هغه د جرګې مشر وټاکلی شو چې د هغه نوم میرزا علي خان و او بیا د اپي فقیر په نوم باندې مشهور شو. نو هغې جرګې دا پرېکړه وکړه چې دا هلک او جینۍ به دوی نه واپس کوي. خو که موږ پښتانه د تاریخ په اوږدو کې وګورو نو پښتنو د تل لپاره د خپل وطن او د اسلام سره ډېره زیاته مینه لرلې ده، خو په مختلفو وختونو کې مختلفو کسانو که هغه پښتانه او که غیر پښتانه او یا غیر ملکي خلکو د پښتنو د دې جذباتو سره د تل لپاره لوبې کړې دي او دا پښتانه د خپلو موخو لپاره په مختلفو وختونو کې په مختلفو شکلونو کې استعمال کړي دي. اپي فقیر د اسلام په نوم د انګریزانو پر ضد ښه په زړه پورې مبارزه شروع کړه او د اسلام په نوم ورسره پښتانه ودرېدل. مطلب دا چې د اپي فقیر میدان ته راوتل یو اتفاقي خبره وه،
د راتلونکي لپاره نور هیڅ پلان نه درلودو، خو د رامکوري او د دې هلک د واده څخه ګټه پورته کړه او د انګریزانو پر ضد مبارزه شروع کړه. لکه څنګه چې پی ټی ایم د نقیب محسود د مرګ نه د ځان لپاره زینه جوړه کړه او د محسود تحفظ مومنټ نه پښتون تحفظ مومنټ پی ټی ایم جوړ شو. خو د ای پی فقیر او د پی ټی ایم کسانو کې بنیادی فرق دا دی چې ای پی فقیر په تشدد د ټوپک په زور د انګریزانو د قانون پر ضد د انګریزانو سره په جنگ کې بوخت وو، او د پی ټی ایم کسان په عدم تشدد د پاکستان د قانون د لاندې په مبارزه د قبایلو ساده ولس غولوي. البته د ای پی فقیر او د پی ټی ایم په منځ کې یو کار مشترک دی چې دا دواړه تحریکونه په قبایلي سیمو کې د قبایلو لپاره مبارزه کوله او کوي. لکه په یو وخت کې باچا خان ای پی فقیر ته خبر لېږلی و چې زه قبایلي علاقې ته درځم، نو ای پی فقیر ورته انکار کړی و. نو چې پاکستان دا 15 د پی ټی ایم مطالبې کله هم ومني، نو بیا به پی ټی ایم ختم شي. لکه یو ورځ محمود خان اچکزی د پی ټی ایم په یو جلسه کې ویلي وو چې د پی ټی ایم دا 15 مطالبې د پاکستان د 10 منټو کار دی چې پاکستان یې ومني. خو ګرانو ملګرو، چونکې دا د پاکستان پروژه ده، نو پاکستان دا کار ځکه نه کوي، او پاکستان هم دا غواړي چې پښتانه په برخو کې وویشي. چې کله په کال 1939 کې دویم جهاني جنگ شروع شو، نو انګریزانو ته ډېره زره پته ولګېدله چې که دا جنگ دوی وګټي هم، خو بیا به دوی دومره کمزوري شوي وي چې په دوی کې به دومره طاقت پاتې نه وي چې د هندوستان په شان دا دومره لوی هېواد نور دوی خپله کالوني وساتلی شي. نو دوی پرېکړه وکړه چې هندوستان به پرېږدي، خو په منځ به دوه ټوټې کوي او پاکستان به د اسلام په نوم باندې جوړیږي. نو بیا ای پی فقیر د اسلام دا نوم دا کارت نور نشو استعمالولی، نو بیا یې د پښتونستان شوشه پرېښوده او داسې د پښتونستان نوم منځته راغی. نو دغسې ای پی فقیر د پښتونستان په نوم په پښتنو کې مبارزه شروع کړه. خو زمونږ د افغانانو د هم بلا ورکوي چې قبر او ګره نه ګوري، خو سجده ورته کوي. نو د افغانستان دولت ورسره هم کومک شروع کړو، ځکه چې د افغانستان د دولت دا خیال و چې دا پښتونستان به د افغانستان یو ولایت وي. خو چې د پښتونستان خبرې لږ زور وموندلو، نو بیا ای پی فقیر د افغانستان دولت وویل چې زه خو د آزاد پښتونستان لپاره مبارزه کوم، دا به د افغانستان برخه نه وي. نو بیا ترېنه د افغانستان دولت ځان راښکلو. بیا پر ازمک کې ای پی فقیر یوې غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې افغانستان زما سره دوکه کړې ده. نو پایله دا شوه چې پاکستان جوړ شو او ای پی فقیر په 14 د اپریل کال 1960 کې ښه په آرام په پاکستان کې مړ شو او په ګورویک کې خاورو ته وسپارلی شو او د پښتونستان نوم هم سر وخوړلو. خو د انګریزانو پر ضد په دې مبارزه کې د ای پی فقیر د لاسه په سلهاو پښتانه مړه شوي وو. نو ای پی فقیر د هغوی د کورونو بیا څه پوښتنه کړې وه چې ده به بیا د برطانوي استعمار ناجایزه او حراموني اولاد پاکستان کې ښه په آرام ژوند تېرولو. چې کله په کال 1960 کې د هندوستان کانګرس ګوند د باچا خان سره دوکه وکړه، نو بیا په 21 د جون کال 1960 کې په بنو کې خدای خدمتګارو یوه جرګه راوغوښتله. نو بیا د پښتونستان نوم د قبر نه سر راپورته کړو او جرګې دا پرېکړه وکړه چې په صوبه سرحد کې دی په ریفرنډم کې د پښتونستان په نوم دریم بکس هم کېښودی شي. خو هغه خبره ورسره نه کانګرس نه مسلم لیگ او نه انګریزانو ومنله. نو چې پاکستان جوړ شو او په کال 1948 کې باچا خان د پاکستان په قانون ساز اسمبلی کې د پاکستان د وفادارۍ قسم پورته کړو، نو د پښتونستان اړوند د یوې پوښتنې په جواب کې باچا خان وویل چې په پنجاب کې پنجابیان اوسي، نو د هغې صوبې نوم پنجاب دی، دغسې د بلوچو صوبې ته بلوچستان او د سندیانو صوبې ته سند ویلی شي. نو صوبه سرحد کې پښتانه اوسي، نو دې صوبې له دې نوم پښتونستان ورکړی شي. نو د پښتونستان نوم یوازې د صوبې نوم ته پاتې شو چې هغه غوښتنه ورسره هم پاکستان ونه منله. په جون 1988 کې د ولی خان د بی بی سی سره مرکه وه، نو په هغې کې وایي چې په موږ خلک د پښتونستان الزام لګوي، خو چې کله په 23 د مارچ د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې د ذوالفقار علي بوټو په امر د پښتنو قتل عام وشو، نو پښتونستان خو موږ له بوټو په رکیبۍ کې راکړی وو. ګنې که موږ پښتونستان غوښتلی، نو د پښتنو جنازې به مو د ورځې صوبه سرحد ته په رڼا کې راوړلې وې چې هغې به پښتانه د پاکستان پر ضد راپارولي وو او پښتونستان به جوړ شوی و.
خو موږ دا نه غوښتل. نو ځکه موږ د پښتنو جنازې د راولپنډۍ نه صوبه سرحد ته د شپې راوړې او شپې تر شپې مو خاورو ته وسپارلې. دا ځکه چې زموږ د پاکستان سره ډېره زیاته مینه ده، حالانکه هم دې بوټو زما ګران وطن پاکستان روان کړی دی. د لاهور د یوې رسالې زندگی د ایډیټر الطاف حسن قریشي سره د ولی خان مرکه وه. نو قریشي ترنه پوښتنه وکړه چې ستا د پاکستان څخه څه هیله ده؟ نو ولی خان ورته په جواب کې وویل چې زما بس یوه هیله ده، یو مې خواهش دی چې ما یو محب وطن پاکستاني ومني او زما سره به حیثیت د یو پاکستاني ښه سلوک وکړي، نور به هیڅ خواهش نشته. بیا ترنه الطاف حسن قریشي د پښتونستان اړوند پوښتنه وکړه. نو ولی خان ورته وایي چې ما د پښتونستان ذکر چرته هم نه دی کړی، زما په ذهن کې یوازې پاکستان دی، بل هیڅ نشته. بیا ترنه الطاف حسن قریشي دا پوښتنه وکړه چې د افغانستان د پاکستان په ځمکه څه دعوه شته؟ نو ولی خان ورته وویل بالکل نه، افغانستان خو یوازې دا غواړي چې په پاکستان کې دننه دی د پښتنو سره ښه سلوک او انصاف وشي. د لاهور د یوې بلې رسالې چټان اسسټنټ ایډیټر اختر کاشمیری سره د ولی خان مرکه وه. نو اختر کاشمیری ترنه پوښتنه وکړه چې د پښتونستان اړوند څه خیال دی؟ نو ولی خان ورته په جواب کې وایي چې د پاکستان د جوړېدو نه وروسته که چېرته ما په خپلو تقریرونو او بیانونو کې د پښتونستان نوم قدرت هم اغشتی وي، نو ما دې څوک په ګولۍ اولي او مړ مې دې کړي. د پاکستان د جوړېدو نه مخکې موږ د هندوستان د ویش مخالفت کړی و، خو د پاکستان د جوړېدو نه وروسته موږ د افغانستان سره شاملېدل نه غوښتل. هندوستان هغلته پاتې شو، نو ځکه موږ د صوبه سرحد په ریفرنډم کې برخه وانغښتله چې موږ دې د پاکستان سره شامل شو. نو چې کله په صوبه سرحد کې ریفرنډم وشو، نو موږ نه احتجاج وکړو، نه مو د پښتونستان نوم واغشتو او نه مو د افغانستان نه کومک وغوښتو. خو د هغې باوجود پاکستان په موږ دا جرم ولګاوه چې موږ پښتونستان غواړو او د پاکستان د رسنو د پښتونستان نارې زموږ د بدنامولو لپاره شروع کړې. ولی خان زیاته کړه چې دا بیا د افغانستان شرارت و، ځکه چې د افغانستان د چارواکو سره د خپل ولس د دوکه کولو لپاره بل هیڅ نو هغوی هم په رسنو کې د پښتونستان بوغارې شروع کړې. د دې نه پرته خلک د تل لپاره د یو طاقتور دوست په تلاش کې وي، کمزوري دوست د چا هم په ګټه نه تمامیږي. نو موږ دومره احمق یو، زموږ دماغ خراب دی چې د طاقتور پاکستان نه به جدا کیږو او د کمزوري افغانستان سره به یو ځای کیږو، او یا به د یو ځان له هیواد پښتونستان سوچونه کوو. موږ نه مخکې د پښتونستان په حق کې او نه اوس. بل زما دا یقین دی چې د پاکستان سره اوسېدل زموږ په ګټه دی. پاکستان یو بدن دی او موږ د کوزې پښتونخوا پښتانه د هغې بدن یو برخه یو. او که موږ د پاکستان خلاف وي، نو چې کله موږ له اختیار راکړی شو چې د خپلې صوبې ژبه اردو کول غواړئ او که پښتو، نو موږ وویل چې اردو. نو دا ځکه چې زموږ د پاکستان سره ډیره زیاته مینه ده. زموږ د پاکستان د ولس، د پاکستان د سرحداتو او د پاکستان د اساسي قانون سره هم ډیره زیاته مینه ده. نو خدای ته وګورئ چې موږ ته د پاکستان غداران مو وایي. او همدا خبره ګلیمن وزیر په بحرین کې د پاکستان د سفارت مخکې هم کړې وه چې کله ورته په بحرین کې د پاکستان سفارت د منظور په خورۍ کې د پاکستان پاسپورت ورکړی و. ولی خان په اخر کې اختر کاشمیری ته وویل چې موږ پښتونستان نه پیژنو، موږ یوازې پاکستان پیژنو او د پاکستان د بقا او د ساتنې لپاره موږ هر قسم قربانۍ ورکولو ته تیار یو. ګرانو وطنوالو، ولی خان په خپل کتاب باچا خان او خدای خدمتګار کې لیکي چې ما یو ورځ د افغانستان د وزیر اعظم محمد هاشم میوندوال نه د پښتونستان اړوند پوښتنه وکړه. نو ما ته هاشم خان میوندوال وویل چې په دې به بیا وروسته خبره وکړو. بیا ولی خان لیکي چې یو ورځ په کابل هوټل کې د پښتونستان د ورځې اړوند جشن و او زه د لندن نه د افغانستان له لارې پاکستان ته راتلم. نو په کابل هوټل کې په هغه جشن کې ما ګډون وکړو. نو د افغانستان یو پیاوړی ډیپلوماټ عبدالغفور روان فرهادي ما ته وویل چې زما ستاسو سره ډیره اهمه خبره ده، لږ ځان لکینو. نو د خبرو په جریان کې ما روان فرهادي ته وویل چې دا تاسو د پښتونستان د ورځ لمانځئ او دا جشنونه کوي، نو د کوم پښتونستان خبره تاسو کوي؟ ځکه چې د پښتونستان نوم خو دوه ځله په مختلفو شکلونو کې اخیستل شوی دی. یو هغه پښتونستان چې د پاکستان د جوړېدو نه مخکې په 21 د جون کال 1969 کې د بنو په جرګه کې خدای خدمتګارو
د پښتونستان په نوم په ریفرنډم کې د دریم بکس خبره کړې وه، خو چې هغه خبره ونه منل شوه نو هغه پښتونستان خو د تل لپاره له میز نه لاړو. بل هغه پښتونستان دی چې کله په کال 1948 کې د پاکستان په قانون ساز اسمبلی کې باچا خان د پاکستان د وفادارۍ قسم پورته کړو، نو باچا خان د پښتونستان اړوند د یو سوال په جواب کې ویلي وو چې سوپر سرحد له د پښتونستان نوم ورکړي. نو تاسو د کوم پښتونستان خبره کوئ؟ نو ولی خان وایي چې روان فرهادي ماته وویل چې د نړۍ د نوي حالاتو په رڼا کې موږ د یو پښتونستان منلو ته هم تیار نه یو. خو وروسته بیا داود خان د ولس په سترګو کې د دوړو اچولو لپاره د پښتونستان بوغارې شروع کړې. چې کله د داود خان د ذوالفقار علي بوټو سره ملاقات و، نو داود خان بوټو ته وایي که چېرې تاسو پښتنو له په پاکستان کې دننه حق خود ارادیت ورکړئ نو زما به هم خپل ولس ته یوه بهانه جوړه شي. او دغسې داود خان د کوزې پښتونخوا د ولس او د محکوم افغان وطن نه د ځان خلاصولو لپاره بهانې لټول شروع کړل. او بیا ذوالفقار علي بوټو ته وایي چې په افغانستان کې دا کوم پښتانه او بلوچ مشران ناست دي نو زه به دوی د افغانستان نه وشړم. او دغسې د داود خان په وخت کې د آزاد پښتونستان نه خبره حق خود ارادیت باندې بدله شوه. په 19 د فروری کال 1915 کې په افغانستان کې د هندوستان سفیر اس ال بگا ویلو چې مخکې به د افغانستان دولتونه ویل چې د پښتونستان خوره زموږ خوره ده او ډیورن لاین بین المللي کرښه نه ده، خو اوس وایي چې د کوزې پښتونخوا پښتنو لري په پاکستان کې دننه حق خود ارادیت ورکړی شي. او پایله دا شوه چې د پښتنو د دوکه کولو لپاره د پښتونستان خبره یوازې شعارونو او سندرو ته پاتې شوه، دا پښتونستان زما او دا پښتونستان زما. په دویم د مارچ کال 19اوه کې عبدالحی حبیبي صاحب اجمل خټک ته ویلي وو چې تاسو په افغانستان باندې ډېرې ټکرې وموندلې خو تاسو پوهه نه شوئ، ان تر د امان الله خان پورې ټولو تاسو سره خیانت کړی دی، نو پکار ده چې تاسو نور په افغانستان باور ونه کړئ. دا ستاسو ډېره لویه اشتباه وه او د افغانستان په وعدو او خبرو تېروتل ستاسو ډېر لوی حماقت دی. خو دلته ورته حبیبي صاحب یو بله ډېره اهمه خبره کړې وه چې که تاسو د کوزې پښتونخوا خلکو څه ونه کړل نو زموږ نه خو خبره پاتې ده. چې کله د داود خان په وخت کې ضیاءالحق کابل ته راغلی و، د ماښام په دولتي ډوډۍ سټیټ ډینر کې داود خان ضیاءالحق ته ویلي و چې زموږ د پاکستان په ځمکه هېڅ دعوه نشته، چې هم دا خبره ظاهرشاه په کابل کې د پاکستان گورنر جنرال اسکندر مرزا ته د ماښام په ډوډۍ کې کړې وه. او چې کله داود خان ذوالفقار علي بوټو افغانستان ته رادعوت کړی و نو ولس په هغې نیوکې کړې وې چې داود خان د پښتونستان نوم خرڅ کړو. په یو وخت کې ایوب خان اچکزی هم ویلي و چې موږ د افغانستان د اعلی حضرت نه تر د ادنا حضرت پورې ټول اوزبایل، خو هېڅ نتیجه ورنه کړه. دې ټولو په مختلفو وختونو کې په مختلفو شکلونو کې زموږ سره دوکې کړي دي. خو د دې نه پرته باچا خان په کابل کې 10 کاله ناست و. هر کال به په کابل کې د پښتونستان ورځ لمانځل کېدله او باچا خان به ورته بیانیه ورکوله چې ما هم 2 ځله په هغې کې ګډون کړی و. نو ما ته څوک دا ویلی شي چې باچا خان په خپله بیانیه کې چېرته هم د پښتونستان نوم اخیستی و؟ هغه خو به په دې ورځ په خپله بیانیه کې ویل چې پنجاب زموږ مشر ورور دی او موږ د پنجاب کشران وروڼه یو، نو پکار ده چې پنجاب زموږ سره د کشر ورور په حیث برخورد وکړي. چې دا د افغانستان د دولتونو هم غیر اعلانیه دریځ و چې د پاکستان پښتانه چېرته هم د افغانستان سره یو ځای نشي، ګنې بیا به د دوی چوکۍ په خطر کې پرېوځي. زه چې کله په کال 2019 کې په کابل کې وم نو ماله د اشرف غني مشاور یوسف پښتون راغلی و چې هغه 7 کاله د کندهار والي او په کابل کې وزیر هم پاتې شوی و. نو هغه ماته وویل چې د ډیورن لاین نه واخله تر د اباسین پورې د افغانستان ځمکه ده او تاسو زموږ وروڼه یې، خو تاسو په پاکستان کې ښیئ او موږ په افغانستان کې ښیو. نو په هغې ما ډېر سخت عکس العمل وښودو. ما ورته وویل که دا ستا خبره وي او که ته په ما پسې اشرف غني رالیږلی چې ما ته د هغه پیغام راورسوې نو تا ته هم وایم او اشرف غني ته هم وایم چې ستاسو د دواړو د مشرانو خو ما ته پته نه لګي، خو زما مشرانو د پښتون قامپرست سیاست او د انګریزانو د جبر خلاف د ازادۍ لپاره ډېر قربانۍ ورکړي دي، جیلونه یې تېر کړي دي، کورونه یې سوځول شوي دي، ځمکې یې نیلام شوي دي. نو تاسو به سبا نه یې، خو زه به د خپل خاندان په 3 نسل کې بیا هم د لوی افغانستان پروژه مخ په وړاندې بوزم او هم هغه شان وشول چې اوس دا ټول د افغانستان نه تښتېدلي دي او زه د لوی افغانستان لپاره په مبارزه کې په خپل هوډ باندې ښه ټینګ ولاړ یم.
کله چې په کال 2012 کې ما د لوی افغانستان د غورځنګ ګریټ افغانستان مومنت ګام بنسټ کېښودو نو ډیرو کسانو ماته وویل چې خپل تحریک له نوم پښتونستان کې ده. نو ما ورته وویل احمدشاه بابا ولې پښتونستان نوم نه ایښوده، او زه خو د احمدشاه بابا عسکر یم او زه به چېرته هم لوی افغانستان په پښتونستان بدل نه کړم. نو ما خپل تنظیم له نوم د لوی افغانستان غورځنګ ګریټ افغانستان مومنت ګام کېښودو. خو چې کله ګام ډېر مخ په وړاندې روان و نو ناګهانه بیا پښتونستان د قبر نه سر راپورته کړو. په لندن کې د محکوم افغانستان یو کس دی چې د افغانستان په بورس په شوروي کې درس ویلی دی او د افغانستان په پاسپورټ په لندن کې سیاسي پناه اخیستې ده. نو هغه د پښتونستان بغارې شروع کړې او د ده سره یو بل کس په یورپ کې د هغه هم افغانستان په بورس شوروي ته تللی و او بیا هم د افغانستان په پاسپورټ باندې په یورپ کې سیاسي پناه اخیستې ده چې یو څو میاشتې مخکې پاکستان ته ښه په قراره لاړو، یو میاشت یې تېره کړه او چې ورته هېڅ هم ونه وي او واپس راغی. او زه په بهر دنیا کې ناست یم، خو د پاکستان استخباراتي ادارې زما فامیل په محکوم افغانستان کې تنګوي. بیا د محکوم افغانستان یو بل کس خټک کس نومېدو، نو هغه هم د پښتونستان خبرې شروع کړې. خو چې کله به دی د دوی نه پوښتنه وکړه نو دوی به ویل چې موږ غواړو چې د افغانستان پښتانه دې هم زموږ سره شامل شي، مطلب دا چې افغانستان دې هم وویشل شي. نو ما په لایو پروګرام کې په دوی سختې نیوکې شروع کړې چې دوی د چا پروژه مخ په وړاندې بوځي. بیا یو ورځ ما نسیم ولی خان ته ټلیفون وکړو چې زه کس درلېږم او زما اخبار له انټرویو ورکړه. نو هغې ماته وویل بالکل یې راولېږه. خو ما هغه کس ته وویل چې د ډیورلاین اړوند او د لوی افغانستان په باره کې به ترېنه پوښتنه کوي. نو چې ده ترېنه پوښتنه وکړه بي تاسو ډیورلاین منئ؟ نو نسیم ولی خان به ورته وویل نه. نو بیا ترېنه هغه پوښتنه وکړه لوی افغانستان غواړئ؟ نو نسیم ولی ورته وویل نه. نو هغه کس ترېنه بیا پوښتنه وکړه چې ډیورلاین هم نه مني او لوی افغانستان هم نه غواړي، نو ته څه غواړې؟ نو نسیم ولی ورته په جواب کې وایي چې موږ وایو د افغانستان پښتانه دې هم د پاکستان د پښتنو سره یو ځای شي. نو دلته د دې درې واړو خبره یوه شوه. خو ما به په مختلفو پروګرامونو کې په دوی سختې نیوکې کولې چې د دوی په خولو کې دا جبې خپلې نه دي، دوی د بل چا پروګرام مخ په وړاندې بوځي. چې په دغه وخت کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر اسد درانی او د هندوستان د استخباراتي ادارې را پخوانی مشر AS دولت په شریکه یو کتاب لیکلی دی چې نوم یې دی د سپای کرانیکلز. نو په هغې کتاب کې اسد درانی داسې وایي چې د پښتونستان پروژه خو زموږ د ISI پروژه وه. موږ ویل چې د افغانستان پښتانه دي د پاکستان د پښتنو سره یو ځای شي او د پښتنو به په پاکستان کې دننه د پښتونستان په نوم یوه لویه صوبه جوړه شي او خیر دی د دې صوبې پلازمینه یعنې دارالخلافه دې د پېښور په ځای کندهار شي. نو ګرانو وطنوالو، دا اوس چې بیا چا په محکوم افغانستان کې د آزاد پښتونستان خبره شروع کړې ده، نو دا هم هغه د ISI پروژه ده چې دا کسان یې مخ په وړاندې بوځي او دوی د محکوم افغانستان پښتانه نور هم تباه او برباد کوي او په کونج کې به راګیر کړي. د کراچۍ د بندرګانه به لرې کړي او په پاکستان کې د بلوچو او د پښتنو په منځ کې چې ولی خان او محمود خان اچکزی کوم نفاق پیدا کړی دی نو هغه د اوسه پورې شتون لري. نو ګوادر د بلوچستان بندر دی او بلوچان د افغانستان سره ځي، خو د محکوم افغانستان د پښتنو ځان له هېواد پښتونستان سره به نه ځي، ځکه چې ګوادر بندر به هله کامیابیږي چې کله د مرکزي اسیا هېوادونه د ګوادر بندر په لاره خپل تجارت شروع کړي چې هغه یوازې د افغانستان له لارې ممکن دی. نو د تش په نوم د پښتونستان پښتانه به تباه او برباد شي. او خدای مکه که چېرته آزاد پښتونستان جوړ هم شي نو دا د افغانستان خاوره ده، نو بیا به د پښتنو په منځ کې یو بل جنګ کېږي او پښتانه به پکې تباه کېږي. یو وخت کې د صوبه سرحد اخري ګورنر صرف ول کیرو ویلي و چې د لر او بر د پښتنو یووالی موږ انګریزانو خپل برطانوي هند ته یو ډېر لوی ګواښ ګڼلو، نو ځکه موږ پښتانه په برخو کې وویشل. نو چې پاکستان د برطانوي استعمار یو ناجایزه او حرمونی اولاد دی، نو پاکستان هم د پښتنو اړوند د انګریزانو پروژې له دوام ورکړی دی. نو پاکستان یو ځل بیا د لر او بر پښتانه په خپل منځ کې جنګوي او بیا زمون کور ته جنګ وروړي. نو ولې موږ د پنجاب کوڅو ته جنګ یو نسو
او په پاکستان چغه ونه باسو. د دې نه پرته موږ به د ترکمنستان سره هم د الذوالفقار اقربات او د پنجا د هغو افغان د سیمو حساب کتاب کوو چې کومې د روسي استعمار نه دوی ته په وراثت کې پاتې شوي دي. لکه چې څنګه د ډیورنډ لاین نه تر دابازین او د مارګلې د غرونو پورې افغان وطن د برتانوي استعمار نه پاکستان ته په وراثت کې پاتې شوی دی. ګرانو وطنوالو، اوس مو په لوی لاس سپارم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي، او تل دې وي د اباسین او د مارګلې د غرونو د یو انچ ځمکې نه تر د امو دریا پورې زمونږ د پلار نیکه ګران خوږ ګلالي او ګلو ګلزار وطن لوی افغانستان. د ازادۍ په هیله، مشال خان ټکر.